سلامونه دوستانو، نن مې د میرمنې د زوکړې ورځ دی. نو ما وغوښته چې دغه د خدمتونو په پار چې څومره خدمات وړاندې کړی، زما د اولادونو روزنه یې کړې، ما سره ژوند کړی، په سختي او سختۍ کې را سره پاتې شوی، د هغه ټولو په احترام زه ورته ښایسته د موټر ګل پوش کړم او له خیره سره د زوکړې د ورځې مبارکي ورته ووایم. دوستانو دا خودنمایي نه دی، ولې موږ ټول باید د خپل د ژوند ملګري د خپل میرمنې قدر وکړو. دوی په سختو شرایطو کې موږ سره درېږي، ژوند کوي، خدمت کوي، هغه باید ټول په یاد وساتو. سلام، څنګه یې زلمې؟ ښه یې، جوړه یې، بخیر یې؟ دا څه وضعیت دی دلته؟ د مور سالګرده مې ده. د مور ښه؟ نو څه شی دې ورته وکړه؟ موټر مې اوس جوړ کړه چې باره کور ته چې لاړ شو، باره دلته شاته کېږدي. شاته مې کېږدي؟ څه رقم دې جوړ کړی؟ دننه موټر دې جوړ کړی؟ ښه. ښه. لږ وخت نیسي. لږ وخت نیسي؟ چې دا کیک دی، ګلان دې ورته اخیستي دي؟ خو کیک داسې باندې دی. ښه، دا ورته فرمایش ورکړی و؟ اوکې. ښه، او دې کې نور شیان هم اخیستي ورته؟ څه شی دې اخیستي دي ورته؟ چاکلیټ او یو دانه ګلان، یو ښایسته ګلدان. ګلدان دې مو اخیستي؟ دا ګلدان دی؟ صحیح ده، له خیره سره. زه چې ځو نو؟ صبر. آماده نه دی؟ سلام زوی، سلام، څنګه یې؟ آماده نه یم. سلام وایه. سلام. سلام. اوکې.